اواسیر در آشکپوس دا 2 ورځې کې مار رانه ورک دی. همدغه مار دلته ورک شو. ده یادونه وکړه چې هر څومره مار دوست شي بیا هم دښمن دی. چې ودیلی دا مار په ودې نه کاوار ته نه یې زما یار. سلامونه درنو هیوادوالو، وخت مو په خیر. هیله لرم چې له خوښیو څخه ډک ژوند به ولرئ. عوام ډیره ګرمه ده. تاسو ته معلومات کیږي چې سږ کال په هیواد کې په بېلابېلو سیمو کې هوا ډیره ګرمه شوې ده. نو څېړنو هم دا ښودلې ده چې سږ کال په افغانستان کې ماران ډیر زیات شوي دي. نو موږ سره یو تن د دې قوم اصلاح ورته یو مارګیر راسره ولاړ دی چې له هغه سره به خبرې وکړو، په داسې حال کې به وګرځېږو. نو ماران به ونیسو که پیدا م کړل، همداسې کیسې به وکړو د مارانو په اړه به، د ډولونو په اړه، د زهرو په اړه به خبرې وکړو. دې په اړه به هم خبرې وکړو چې کله مو مار موږ چې بد موږ څه وکړو. حتما درته معلومات شته. مار خو چې دی پټ دښمن دی. نو دا کس ډېر مبارز دی چې ورسره مبارزه کوي. موږ ځو ماران پیدا کوو او له ده سره خبرې وکړو. السلام علیکم. جوړ یې؟ صحت دې ښه دی؟ په خیر یې؟ آرامي ده؟ ډېره مننه. په هېوادوال ته ځان معرفي کړه په دروند سر کې. نوم مې بصیر ده، د ساکو د شوکیو د کلي یم د بګرامۍ د ولسوالۍ اوسېدونکی. ډېره مننه. ته کیسې دې ورځې څنګه تېرېږي؟ ولا ځوان ده تېرېږي، پوس پې زندګي ده تېرېږي. همدغلته یاست و نه وایي چې همدغلته ناست دي ماران نیسو؟ ماران نیسو زه چې ګوتو ته راسي هماغه نه کار راخلو. پوس پې یو څو ورځې یې ساتو زه تې بیا یا مرداروي یا یې پرېږدو چې لاړ شي د خپل کار پسې. بېرته یې داسې ماران هم چې تا نیولي وي بېرته دې خوشي کړي وي؟ کوم ډول ماران چې بېرته خوشي کوي هغه ولې؟ ولا سته دي څو رقمه ماران دي، پوه سوې، منګریان دي، کوچمار دي، څو رقمه دي. ما شکه عکسونه سته خو بیا زه خپله څه یم شوقي یم دې شم. اما یو 4-5 ورځې څه ځوانده یې پوه سوې ساتم زه تې بیا مردارومه. په دغو سیمه کې ماران پیدا کېږي که نه پیدا کېږي؟ ولې نه پیدا کېږي؟ هر وخت یې نیسم. ما سره تصویرونه ډېر سته دي. که داسې لاړ شو یو مار پیدا کړو پیدا به شي داسې وکړو؟ ولې نه پیدا کېږي؟ په خدای کیسې به وکړو شاید مار پیدا کړو. ولې نه پیدا کېږي؟ نو څو ډوله ماران موږ په ټول دغه موږ چې په کومه سیاره کې اوسو ځمکه که نه، په دې کې تقریبا 3000 رقمه ماران دي بېلابېل. نو دغه مشهورې چې دي کېدو نومونه ماته وخت ولا مشهوره چې دي پوس وي. اصلي مار څه دا کمچمار ورته وایي. ما سره تصویرونه سته بیا زه تلیفون کې درښیم. دا نور دا غوټ غوټ خو چې دي دا خو بیخي ډېر دي. دا بیا دلته دا د مونږ کلی نږدې د غره ته دا له دا غره څه راکښته کېږي دا تنده پسې اخلي. تندې څه پسې واخیسته هغه ذاتي راکښته کېږي دلته راځي. بیا هماغه ده چې څه دلته راسي مجبوره زه تې ونیسم. ډېرې خلک ترې ډارېږي وایي دا دښمن ده او زه پسې خو مار ګرځم چې دا دښمن یې اورېزان راوښي. نه دښمن خبره دې یاده که مار خو په واقعیت چې دښمن دی 100% دښمن ده. څه رقم مبارزه ورسره کې څه رقم نیسې ده؟ ولا نو د مونږ دغه ټوله کورنۍ دا څه دي کاکا زمون مې دي دغه شیانو سره ډېر بامخته دي دا شیان نیسي. په داسې ځایو کې دلته همکاران تصویر وړاندې کړه په داسې ځایو کې پیدا کېږي ماران سره ستا دا 2-3 دانې همدغلته د غنمو وخت کې رانه تښتېدلي. اوس خو لا هوا خسلې ده. د غنمو وخت کې بیخي ډېر ولې 100 دانې مې نیولې مردار کړي مې دي د خپل کار پسې تللي دي. نو داسې به وګرځو که چېرته پیدا شول تا ته ځان معلومېږي ولې نه پیدا کېږي؟ و دغه شاوخوا به هم شاید یو دانه 2 دانې خو د خدمت کسي پوس وي داسې ځای ته ورشو پیدا شي. نو تا زړه چېرته پیدا کوې؟ که نو نه خو توکل په خدای به یې کړو دغلته هم یو دانه سته ده پوه سوې. ننوتلی مخکې در نه که نه همکاران به تصویر واخلي تصویر یې واخلي دغسې ځایو کې تصویر ورنږدې که بهیره پرته وي پوه سوې. دا وینې اخته که دې ما نه ورل. نو دا څه دي وروره پوه سوې دا یو مار 2 ماره پوه سوې بچنګیان دي. که دا داسې که سم یې ونیسه چې ځان پې حاکم کړي را به ویلو هلته به خبرې نورې وکړو. صحیح ده ځان دغه د پې حاکم یم په زور دغه یو رقم ژبه روباسي. دا خو نشونه نه دي؟ نه غاښونه لري. دا یې ژبه ده؟ دا یې ژبه ده او نور څه دي غاښونه لري. بیا کله چې سړی چیچي بیا څه دا وینې ولې دا ته ځان ته لوټ ورکوي. دا رقم لوټ ورکوي چې
سړی ونیو لوټ ورکوي چې لوټ یې ورکړه زار خوشې کوي بیا هغه کې سړی زتي خرابوي داسې هغه یې نه در سره کړی نه ما سره یې بیخي بلکل دا کارونه نه دي کړي او کوم دا ما مې چې نه لرم چې زویمه دا زه قلنتیر کړم په وچ زور یې په زور د خدای درته نیسم دا ما تا نه مخکې نتلی و درنه ورک و دا ورک و دلته ډېر راځي ماشکه تصویرونه ډېر دي زه یې درښیم داسې ماران دي څه غیر پلمو کې د جایو کې چا لیدلي م نه دي مګر ما غرو کې نیولي دي داسې به لاړ شو هلته به کښېنو ډېره هماغه ځای ده والله ډېره خو مې همدغه جای ده و وروره پوه شوې زه تې همدهلته مې ګلان ملان هم کرلي دي پوه شوې همدغه مې منظره ده وروره چی وکړو یا ترات ځوان ده دلته به کښېنو ورته راځه راځه الله دې وکړو که نه دغلته راځه کښېنه لالا ښه یې ارامي ده وبخښه چې تا چی ځای هم در خراب نه کړ دا دغسې ځان سړي پورې ته وایي والا همکاران به تصویر واخلي دا یعنې ډېر درته کرجان نه ده ځکه چې تا هغه کړی و راځه دغه خواته به کښېنو ځکه تا نه تښتېدلی و دا له ما ډېر تښتېدلی و او دا څه دا زه ټول خلک له ده تښتي او زه د پسې خمار ګرځم زه یم زه باید ما او دا ډېر سره زر مخامخ سو چې دا څنګه درنه تښه وه والله خو به دې نه وي نه خو دوی خو پوهېږي که نه دغو خو هم خیر حیوانات دي دغونه خو پوهېږي پوه سوې هغه خلک ډاروي څه زړونه ونه لري زړه څه ولري ما درته ویلې ټوله کورنۍ دې مونږ نیسي وړه او زړه دغه سپینګیره کام هم نیسي دغه ذاتي بیا نیسو پوه سوې خاص دم لري که نه والله که هېڅ دامي شی مه لرو همدغسې خاص دی وایي ته زه مونږ دا کوان یو مونږ وایو نه تاسو چی دغونه تاسو باید مونږ ته تسلیم سئ دا یو دا شعار ده نو مونږ چاستو د اطراف ځوان ده همده پوه سوې زه ډېر وخت ډېر ترې ډارېږم ما نه بېخته کوې نه هېڅ تېر مه ډارېږه داسې تېر بېغمه اوسه نه څه بیخي د خاطر تېر جمع ونیسه که تا ته هم درکړم تا هم شاید ماشکه ونیسي چیچلی نه ته چې وې ما خو نه چیچلی نه نورزت هېڅ شی هم در باندې نسي کولی دا کوم ډول مار ده تا ته معلومات کښې والله درته شیرمار وایي ښه دا سینې څه یو رقم تصویر هېوادوالو ته نږدې دا وینې دا سینې څه دغسې زیړي دته بیا شیرمار ویلل کېږي څو رنګه دي ما درته ویلې داسې ماران دي ماشکه غیر له فلم نه په افغانستان کې شاید چا لیدلي په څه څه دا غره کې نه ده دا د مونږ غره کې دا شپه هم داسې ماران دي یو رقم شپیلاقونه وي حتی لالې هم په خوله کې څه پسې ورسې وینیسي لالې هم په خوله کې داسې چورېږي شپه هغه تا نیولي دي نه هغه ډېر غوټ دی هغه باید په مرمۍ وویلې پوه سې هغه له خبرو نه نیول همدا هم څه ډېر غوټ سي داسې سپرې دی دا لاس دی نه ده غوټ در ماتوي ډېر زور لري دونه زور ده دا څه په سوري نه نوځي څه کاشې کې منځ کې دوه نیمه کېږي بېرته راوځي نه دغه مار هغه دوه سره چې لري څه ورته ویل کېږي ګوسړی هغه ته چې کوچه مار کوچه مار ما سره سته ده دلته ما نیولی و دلته تصویر زه درښیم ماران تا نیولي بېرته دې مړه کړي والله هغه مړه کېږي و وروره پوه سوې نور ذاتي داسې شی نه یې مجبوره زه یې نه ساتم ما ته ډېر خلکو ویلې وایي د ده زار خرڅېږي دا وګوره دا په خېټه کې جایږي تر دا اندازې مې هم نیولي دا هم راغوړ غوړ وینې بیا دغه څه دا خطرناکه مار ده پکې ده ته کپچه مار وایي دا بیخي پلمي مار ده کپچه مار دغه دې چېرته نیولی دی دا مې دا غره کې نیولی دی بیخي دې تېر بېغمه اوسه څه ماش کوه ذاتي بیا دا وګوره دا کپچه مار دی نه یو رقم د مار عادي ورته ویل کېږي څه ورته ویل کېږي ده ته راګیر وایي دا بیا په بدماشي په ده دم هم کار نه کوي دا سړی چیچي و دا سړی پسې خېږي دا خو والله زه نیسم ما درته ویلې څه رقم شی زه یې نیسمه په زور دی خدای بېدون له کوم دم ممه والله هم نه یم چې زه هم دم لرو نه لرم فقط ما د خپل تخنیک پې وهو دا خو ډېر خطرناک شی دی که نه دا کله چې موږ چیچي مثلا یو انسان چې څه رقم باید ځان وساتي ته چې موږ ونه چیچي والله نه او بیداري باید وکړي پوه سوې دا سړی نیسي مثلا خولې ته خوله یې ونیوله ته دا خوله کې د لاس یا په هر ځای ونیو زر به له ده چې دا شی راګیر کړي
دا چې ترغو ځان ته لوټ ور نه کړي زار نه شي خوشي کوی څه لوټ یې ورکړه داسې بیا کوی شي څه زار خوشي کړي یعنې کله چې څوک چیچل باید دا باید داسې ونیسي که یې لوټ تیري خوړی زار خوشي کوي د هر لوټ سره زار خوشي کوي یې د سپین سپین غاښونه دي پوس وي زار خوشي کوي زار دا غاښ یې په لاندې خوا کې دي که پاس خوا کې دواړه پاس لاندې موږ یې کتلی شو یاره دا تصویر ډېر کم دی هغه نه ښکاري تصویر مسویر کې نه ښکاره کوي همداسې کامره ورته نږدې کړه ولې ذاتي هغه غاښونه چې دي ډېر دي او که وایم همداسې ورته نږدې کړه له چی نه راځي هغه غاښونه یې پکې هغه ډېر یو بیتار ویښته نه نو که ته م غواړې څه در خوښ یې کړمه نه خوشاوه یم او داسې په یو تفاهم به په یوه مرسته بیرته کمک شوي وي بیخي درته په زور د خدای نه دی چیچي ما درته ویل نه دی چیچي نه دی چیچي یو کار به وکړو اول به هغه لاندې لکۍ خانه ونیسم بیا به دا در خوشي زړه پیدا کړه زړه وکړه همکاران به تصویر جوړ کړه صحیح ده تصویر جوړ کړم ویډیو ما کټ کوه دی ده دا غمار دا پلاستیک نو ما سره مرسته وکړه زه به ونیسم ولې ما په مرسته ونیسه په زور د خدای خیر و خیرات ده نه بیخي د زړه پې داسې ډاډه اوسه بیخي درته هم ډاډه اوسه بیخي درته هم نه نو په هغو نازورو څه بې له کولانګ وي نه دا زور وایي والا نه پروا یې مه لره ونیسه لاس دې را وینیسه خیر و خیرات ده په زور د خدای او مخ در باندې راتاو نه شي زړه ته دې چی ورکړه هېوادوالو نو د دې نوم څه شی و دا مې ښه نه ایسارېږي ستونی مې کلک نیولی نه نه چې خپنه کې نه کې زه هم وایم چې داسې د خپل له ډار نه ښه نه واقعیت هېوادوالو چې سخته ده تنها نه کړي 100% نو دي دا څه ده خو دا د باندې څه لاس لګېږي فکر وکړه 50% زور دی خپل ختمیږي دا خپله انسان څه ده او رحم وهم لري څه هر شی په حیواناتو په چغ کړی ده ایسار کړی نه دغونه قصې خو لري څنګه یې کوې نو ښه دا عماره دا عمار نو هېڅ وخت ته چیچلی نه یې نه والا دې ته به خاص خواړه ورکوئ څه شی ورکوئ ولا زه یې نه ساتم خلک وایي وای زار یې خرڅېږي دا کوي هغه کوي پوه شوې خو مګم زه یې نه ساتم ما 15 ورځې مې شوق طبیعت پرې راسته کومه زه چې دا خو دښمن د دې د ساتل هم په درد نه خوري بیا سر پرې چټومه مردارومه ایسته یې اچوم بیا ډېرې خلک یې خوري مار خوري و کوم خلک دا له پوستي اول مې د کاکا زوی د هغه خوړلي د اما زوی مې د هغه خوړلي ډېره فایده هم لري پوه شوې څه فایده لري ولا غوښه یې دغسې ده لکه دغه د غوا د چای راکۍ نه ده دکه ده غونته ده وینې دغسې ټاک کوي په سړي دا خو کنه مار ده واچوه دې نه که پیوار نه دی مایار پوه شوې اما مخکې یادونه و کنه دا خو مار د دښمن د هر څه چې دوست شي بیا هم نه دوست کېږي که نه دا ډېرې خلک بیا کار کې خیوی وای دو یا مداریان ما لیدل یو رقم مارونه دي هغه سړی نه چې قندوز ولایت کې هم ډېر دي پوه شوې ما لیدلي دي یو رقم دي ابي مارونه دي دا څه دي د للمې مارونه دي دا د غره دا نورزتي بیا دا خبرو پسې نه ده څه ګوزو ته یې ورغلې ده چې د خبره ګلجانۍ دا بله ورځ یې ښه مارګیر والا مړ کړی ده ښه مارګیر و مار چلی ده دا خو څه احتیاط کوه و دښمن ده و 100% له ده نه جار سمه خو زه ده پسې ګرځندی له ما تښتي که نه زه شوقي هم دي د شیانو انسان هر انسان یو شوق لري ولې نه لري دا چې شوق نه لري په شوق باندې هېڅ کار نه کوي بې شوقه نه ما درته ویلې دا شیان خو څه دي په شوق کېږي بې شوقه څنګه کار کوي په دو کې بیا هغه ښه رنګونه چې یو ډېر خوند چې در کوي کوم رنګ در هغه به دې ولید هغه کوچمار هغه عکس در عکس مې څه در هغه دغسې تاویږي هغه ته راګیر وي هغه در نه تښتي نه دا در نه تښتي هغه جای په جای درته درېږي وار در باندې کوي او دوه دانې غاښونه څه لري کلمو کې دې څه لیدلي زار څه بادوي هغسې هغه بیا هغسې بیا هغه د غره کې لږ کم دی غیر ما نیولی او پوست عکس مې هم در وښوده هغه هم راشه هغه هم دغونه کوي څو کلنې دا ډېر زر زر غوټېږي بیا هغه کوچمار څه ده پوه شوې ډېر زر نه غوټېږي هغه لنډ
ولا دا خو عین اژدار تیر جوړیږي کنه څه دا لال مو څه پاتې سي له دنه خو اژدار جوړیږي د خوله کې عین لال مال هم پیدا کیږي دا لال یعنی د سره پیدا نیسی نه خپل پیدا کیږي کنه خپل پیدا کیږي نو اوس هم موږ غره کې استاوله شپې دا رقم دغه ممساګان دي دا لکه دا رقم اوازونه باسي درته ټوله شپه شپې لا ستل لا دی خواته کینه راحت راته دی خاطر زه سړی دي ته د مار سره کوم نه ختیدارې بس دغه د منګه یار د پوسی دغه ته منګه وای چې کله کله گزاره و سره کوه چې ودی نه چې دا وای نه وي ته اخلاصي منګه هم تی ډاری کو څنګه نه تی ډاری مار ده کنه او مار ده کنه بس دا و سره غدا بيخي عادت و سره کړه نه موږ ته تا وای چې ته مار ونه چې کنه او دا غاس کړه بس ولا ډیر خطرناک ده هر څوک مار نشي نیولی دا خو سعودي خبره نه ده والله که په چامړ کې نیول خو لا په جای څه وویني تېر تښتي هغه کیسه خو هغه ده دلته تاسو غنم هم د دې کې به زیات وي دا والله څو دانې دلته مخکې ورځو کې ویده وم د غنمو ټیم و داسې ګای راناستې هغه غنم غټ ول رانه تښتېده کارتم ورپسې وی زه ورپسې وم څلور ځلې ځان راښودلی ډېر غوټ ور رانه وتښتېده ګیر مې نه سو کړلی په څه غنمو کې ننوځي داسې داسې کوي دا خپله غنم ځتي دا خو ډېر تیز شی ده دا څه درته خوشې کوم خو دا وروستي هم دغه ثانیه کې ځان چی کوي پوه شوې دا ډېر تیز ده دا څه ده داسې نو دا ځکه مه خوشي کوه چې بیا به داسې ونیسي نیوه که نه تښتي ځتي ځان باسي له علاقې ځان ورکوي ته به د ده خمار وي او دا به درنه ځي دا نور ځتي بیا ګندګي کوي ګوره دا اوس د دومره ارامه و او چې خوشي د کوز زړه یې پیدا کړو نه که نه و دا خو لا ما درته ویلې 50% ارامېږي چې د انسان لاس پې لګېږي هغه بعضې کسان وي ما لاس مارخص شوی دروغ دي خبرې همدا زه 24 ساعت دکې ګوتې یم خبرې دروغ خدای شرمول داسې وایي خصمار ده او دا ده دغه د زه ګوتې یم کال بعد راست څه قیصه دغه د سر پوسته قاعده داسې دی لکه هغه چې وي لکه غوښه چې نه وي پکې دې شته ورته و دا خو پوست ده دا څه داسې دا بیا ډېري خلک څه خوري او د خوړلو خبره یې پاتې سوه یو لیس دې له سر نه کاټي یو لیس دې له لاندې بیا ډېري خلک یې خوري دا ډېره فایده لري وایي غوښه او غوښه یې همدغسې ده لکه د چای درته یم لکه د مایي مرداره نه ده ولا مرداره خو ده نه مرداره څنګه نه ده دا خو مردار شی ده نو مرداره ولې بیا خوري ولا ډېري خلک یې خوري د دوا لپاره ولا ځینې ناروغۍ داسې وي چې مجبوري مردار شی هم وخوري بس مجبوره خو د الله پاک نظام دی 100% دا ژبه هم د ده ډېره جالبه تاسو په تصویر کې هېوادوالو ته نږدې وښایئ ولا نو دا خو نه وي چې ودې لیده مار څه پې ودې نه کړو یار خو زه بیا مردارومه د هغونه وخت نه ورکوم نه دا خو د موږ او تاسو پیغمبرانو ته د لاستوڼي مار جوړ څلی دی فکر دی ده په دغه دې څه ولید باید یې وار وکړي خو زه هم څه اوله نیسم یو دوه ځلې او دوه ټانګه پې جېږم و که نه څه خدای پاک موږ ته کار نسي و غاړه خلاصوم بیا څو ورځې ساتو ځتي څو ورځې بعد دا خپله ځتي خبره یې ګلجانۍ کېږي بیا ته چې کله تاسو مار نه وي حتما بسې خلق مې په تنګ وي څه دا وړی سي د سنځلو بوی چې زه هم یو دانه را پیدا کړم د ژمي به څه کوې ژمي کې نور ذاتي ګرځي دی نه ته د ژمي به په تنګ نه وې نه والله هېڅ د چورت کې درته وي نه نور ذاتي هغونه هم چی نه یم د ژمي دی کومو میاشتو کې دی پټ وي څو میاشتې دی بیخي ځان راکوي والله زه ما چې تر غوپې ښه سور مار نسي تک سور وړی نسي د سنځلو بوی ته دا ډېر راکته کېږي او چې سور مار نسي تږي نسي له غره نه راکته کېږي دا خو ټول غره کې د جایو کې خو نه ده بیا دو ځتې هم د مرغۍ بچان خوري دا مرغۍ څه نوي بچان کوي دا سورۍ سره زور تیر وي که نه دا دیوالو کې دا کلی خو د مونږه زوړ هم ده زاړه کورونه دي آباده نسته ده پکې پوخ کورونه بیا ما دیوالو کې ګرځي هغه د مرغۍ وایي نوش جانوي تی مستې مولانې ګرځي که چا ولي دا د مړکوي ما غونته سړی چې دسې نیسي بل سړی مړکوي او تیرځان باسي لاره ورته پرېږدي قط همدغه مرغۍ خوري نور شیان نشي خوړلی خاوره هم ځینې کسان خاوره خوري خاوره هم خوري ډېر مجبوره شي و نو د لوږې نه که نه وایي څه لکه مار خاوره خوري متل خلک ته وایي څه لکه مار خاوره خوري هماغسې ده دغه تا وایي سنځلو بوی ته راښکته کړي اوبو ته راښکته کړي بل خمندان نه دي همدغه دوه نه نه همدغه نه د ده خو ډوډۍ هماغه غره کې هم پیدا کېږي
پرندې خوري خو چې تږي سي غره کې اوبه پیدا نه کړي مجبوره ده چې ځان راخوشي کړي مخ په شای ولایت ته راکته سي پټې ته او غر موږ ته ډېر نږدې ده خبر نه دلته و خبر نه ده چې ځتي وای غر چې څونه جګ سي په سر لاره لري نو دا هم چې څونه ډبل سي شاید ما غونته سړي سره کار سي ځتي بیا تسلیمي پې ورکوم چې تسلیم نه سي بیا خوشي کوم هم مجبوره مردار یې کړم باید تسلیمي ورکړي یعنې دی په ډاډ ویلی شي مثال چې دی زما په وړاندې کومندان نه ورکوي نه بیخي په زور د خدای ما درته ویلي ماشکه یارتنونه داسې قطع کېږي لکه خیر و خیرات سي بیخي وله تا تر اوسه به څو ماران داسې نیولي وي که داسې وښیې ولا زه ډېر وړکی وم شوقي مې نیول ما به لنګوټۍ هم پې وهله دماغ سونه چې د 10 کالو مخکې مې هم در وښیم ما لنګوټۍ پې ویلې خو هغه فیسبوک کې دي پوسټ دی داسې نه سیم کار څه په دغه خو زه هر څه کوم نو دا خو وړکی ده دا خو دونه شی نه ده چې داسې 1.5 متر 2 متره یې څه غاړه کې واچي او بل عکس مې در ونښود 1 متر و 80 سانتي یې اوږدوالی خو کاشکې اوس واچې اخیستلې مای نه ولا خو ته داسې یو وخت کې ما ته ګوتو ته راغلی چې زه دا هېڅ مارانو کې نه حسابوم هسې مقصد د روزګمي لپاره وایو که نه څه صحیح شی په ګوتو راسي زه داسې درته په لاس تاو کړم څه ته م ووایه څه داسې شی دی وله د دې زر چې دی وی ډېر قیمتي دي مخکې دې مې یادونه وکړه تا کوم وخت نه دي ولا وایي سیسیه کې خرڅېږي نه ولا ډېر قیمت دي ما ته ډېر په ګوتو راځي دا شیان پوه سوې خو ډېر خلک وایي ما ته وایي د ده زار خرڅ کړه بیا زه هغه خبرو پسې سر نه خوږم پوه سوې که نه ما ته په لسټونو کې ځای ما ورکوه که نه ټاک به درکړي وینې دونه قسمادره متوجه کېږي چې دا سړی داسې هم ځي ځان ورته بیداره کړي داسې هم ځي ځینې کسان ووایي د مارې تاسو چې تاسو حمله کا چې دې ډاره در باندې حمله کا دا چې په ښه پې کېږدې ناڅاپه شپه یې روانې دغه ده پولو کې دا خو پټۍ کې یا غره کې په ښه څږدې دي ځان له ډار هم ځتي دا در باندې حمله کوي هوښیاري یې دا ده بیداري یې څه دا ویې نیولې دغه جینۍ ونیسه لوټ باید ځان ته ورنه کړي که یې لوټ ورکړې ځتي دې خبره ګلجانۍ ده و بیا خدای پوه سوکار دی داسې کسان هم شته چې چیچلي وي ولې نه ستا په زړه جوړ شوي وي ته جوړېږي بېرته چې وایي چیچلې مثلا یو موقع پیدا نه شي دی راونیسي وایي چیچلې نه شي دا بېرته رقم وکړو چې جوړ شي ولا دلته دې مونږ یو کلیوالې وچیچي وړکی حیوان واسې خدای به دې جوړ کړي چې خدای دې مړ نه کړي دا شیان هسې ناقي شیان دي ته رقم جوړ شو هغه چاره ولا هغه ته یې پچکاریانې خدا چې شی وکړي دا خو یو څه تداوي مداوي هم لري داسې هم نه ده خطرناک زهرې دي چې زهر خو یې خطرناک دی ځکه قیمتي دي نو سیسیګر موږ چې ماشومان وو په دغه څو صنف فکر کوم شپږم کومه پښتو کې وه دوم صنف پښتو کې وه بیا به دلته په لاس چیچلی وه سور دوه ټکي به ورته ایښودل شوي زخمونه یې وو لیدلی مې بیا به دلته داسې هغه تاو کړی وو هغه خو د ده لپاره تاویي زر باید دا جای که دلته وچیچلې دلته جای کلک که دا تیت نسي ټول ځان ته دی که سیاست ما سیاست نورې خبرې ټول ځان ته دی باید زار ته توضیح نسي همالته یې باید زر ایسار کړي دغه یو لاس خو تی نه یې چیچلی لاړم چی لاړم نه یم چیچلی غومبس یې چیچلی یم نه غومبس خو چیچلو کې نه راځي هغه نه خو په شوق باندې هم ځان خړی سړی چیچي وایي یم ډېر وخت مخکې چې موږ به چې وطن کې اوسېدل هغه وخت چیچلی یم نو مار خو بیخي نه یم چیچلی والا رښتیا خطر مار چې خدای دې پې مه چیچه دا دې ورکه دا د ټوکو شی نه دی که نه دا د ټوکو نه وتې شی ده پوه د سترګې به څه رقم دي رنګونه یې تاخته معلومات کې شنه او تور دا لري که نه ولا داسې مارونه دي بیرقي په دغه سر کې نه ده بیرق لري بیرقي لکه سم بیرق و رنګ ډېرې همدغسې دي هر رقم دي دونه رقم دي ما درته ویلې په یو رقم خو نه دي دا څونه ووایه په هر رقم دي چې پکاري خیر که کومه ورځ برابر سو زه د تا لپاره دغه در ټولومه ساتمه ته بیا بل ځلې کله خیر از بند زندگی ولا یو میاشت بعد 2 میاشتې بعد هم راسې شاید درته صحیح رډز مې درته پې جوړ کړی داسې ښه ډېر ونیسې بیا تا ته هم خوند درکړي دا تا ته د سعودي شی ښکاري دا خو دا ورستي کوي بیخي ما د تا لپاره ساتلی که نه اوس مې چېرې
وخت درته په لرګي مرګي راوړولی و د تیمې بیا په خوشحالۍ داسې ولې که نه په لرګي څه رقم یې ووایي نه خو دا ذاتي خو څه رقم دي زړه سي نو دي د مردارول چې تا خو به یې مړ کړو نه نه مړ کوې خوښه دي زه هم پرېږدی یو څو ورځې منظره پې وکړو بیا به ښه صحیح ده تا خوښه کې موږ ته نه ویو نو دا چې مړ کړي بیا حتما بل پیدا کوې و دلته خو راځي دلته غر ده دا نه بلې بل نه بلې ځکه ډاډه یې مړ کوې که نه و نو ذاتي دا نه خو څه ماته خو څه چی نه کوي کوم طلا خو نه راکوي کومې پیسې هم نه راکوي دغه د زار مسله مهمه ده دا ترې وباسه بیا یې مړ کوه والله رښتیا هم زار خو دې ده څه وباسې خو هغونه خبرو ته موږ چیرې وخت پیدا کوو پوه شوې سر په هغونه پې نه خوږوو اما پاکی سي که نه والله ښې پیسې ښه کاروبار خلک فارمونه لري کاروبار تېر کوي تا خوند نه درکوي نه نو زه شوقي یم خبرو کې دې نه یم که نه شاید ښه زر ترې وایسته شي و سیګاکي زار تېر خرڅېږي بیخي زه ټاک دا بیا دغه ده فکر کوم بعضې ویډیوګانو مې چې لیدلي دغه نیشونه یې داسې په چوټه باندې کلک شي په ګیلاس چې شي هغه کوبرا مار ورته وایي هغه څه ده کوبرا راګیر دوه نیښه لري ښه هغه ډېر خطرناکه دي هغه د بیا بیخي پروا نه لري دا خو دي میده میده غاښونه لري لکه همدغه جینه غاښونه دي ډېر دي تا د تار ویښته له تار نه هم کم سپین سپین میده میده هغه نښ کوي که نه ما در ښودله هماغه نیشونه دي ده هماغه نیښ ده د هماغه نه ذاتي زار تولیدوي دا هم داسې خوله ټینګوي داسې خبرو خو نه کوي داسې ډېر نیسي هماسې کوي وینې بیدارې فکر دې شته پرې ته دا معمولي داسې هم کوي ځان یو ځان ته یو جیکله ورکوي ډېر بیداره دي ملانو د دې بیداره هغه دي ښه خصوصیات څه دي چې تا ته ډېر خوند درکوي څه شی څه باندې خوند والله خوند یې په دغې راکوي څه دا نیم بزدله سړی تېر ډېر سخت ډارېږي نور والله که کوم خوند پکې خلک چې تېر ډارېږي ما ته خوند راکوي پوه شوې نور کوم خوند نه لري داسې خاص موږ ته بزدل ونه وایي نه نه تاسو خو ډېری خلک دي سلمتي کښېني ځان تېر باسي که نه ما خو مار په لاس نه کې تا خو هغه د لاس کې ونیو صحیح کدونه جای مار ویني په راله کې ونی ځان تېر باسي ته خو ناست یې دلته زه ته ډېر ترې ډارېږي بعضې کسان خو زه هماغه خلکو ته یې ورښیم چې ما ډېر تېر ډارېږي زه همدا ولې دغونه د انسانان ولې د شیان نه وډارسي که نه د باندې حاکمه اوسې چې د باندې حاکمه اوسې والله که هېڅ چا یې وسي کړی لږ زړه غواړي زړه باید لږ نه ډېر زړه غواړي داسې کوم وخت شوی چې ډار شوی ته کوم وخت خامخا انسان والله داسې و رانه تللی هم ده داسې خطرناکه شی ده چې بیخي راباندې خیزونه وهلي دي په بدماشي رانه تللی هغه ډېر بې رقمه غوټ و رانه تښتېدلی زور مې هم پرې نه ده رسېدلی یعنې سر یې درته ټیټ نه وم داسې په بدماشۍ کې ته نه ولاړه درته وایم نسې رانه راوړه چې بیخي زه خپله مرته حیرانه شومه زور به درکړی وي تا ته والله ډېر غوټ و دغسې څه دا کم و دغسې داسې دې سره نه کېږي بیا نه نه خو ذاتي ډېر قوي ما دغه ګوره چې تاو شي ډېر دا خو داسې ده لکه یو د درو غونته پوه شوې دا خو همد اوس کلا یې په لاس هم شکې هغه مارونه دي دلته خو ځنګل ده پوه شوې هر رقم په ګوتو ته راځي هغه نو زور مور پې نه رسي څه داسې لاس کې پرېږدي راس دی غوټ ماتوي داسې در باندې راګرځي په دا مخ اخر کې دی وایم هم ونه دغه ماران چې دي وي چې په سر یې مړ نه کې ونه وایي بل ځای نه نه دا ولې چې له دغه جینه هم قطع کې ځي ښه د ټول سیستم همدغه سر کې ده غیر څه دا دې مړ کوه پوه شوې همدغه سر یې وټاکه نور که یې دغلته هم قطع کړم د اوس ځي چې دا هر چیرې په ووایي ځي بېرته بیا جوړېږي دا جوړېږي بیا هغه ته وایي لنډی مار وایي چای هم تېر نه سي اخیستی او هغه قصد هم بیا له سړي اخلي هغه دې بیا پرېږدي نه ته والا یعنې بعد مړ شي حتما ونه
ښه ورورم نو ډېره مننه چې وخت راکړ تا هم په کارو کې مصروف یې حتما کله د کار به وي نو څه پیغام لرې هیوادوالو ته ملا هیوادوالو ته دا پیغام لرم چې له دغه شیانو نه ده باید هېڅ ونه ډار سي هېڅ خبره هم نسته خیر و خیرات ده پوه سوې دغه خو دونه شی هم نه ده چې سړی تېر وډار سي هسې خلک وایي مار ده او دا ده او هغه ده تېر ډارېږي که نه دا خپله له انسان نه دونه ډارېږي څه پوښتنه یې مه کوه وایي دښمن دی خو دښمن څه دا ټس تېر جي که ډېرې په میدان پرېږدي ځان تېر باسي یعنې هغه هڅه باید وکړه ورته وکه نه فقط جرات له لاسه مه ورکوه دا نور څه ده یو انسان ته یو زه یم او زما د ته هېڅ فرق نشته ولې همدا هم نه لرې که نه ولاکه بیخي درته یو عقلملا مې ملاکه پې چوف کړي څه زه ووایم فقط جرات ته و بس زړه ده زړه څه ولرې پوه سوې ذاتي خیر و خیرات ده ډېره زیاته مننه خیر وکړم لاس دې راکړه خفه سوي نه یاستې مولا زحمت هم تاسو هم مننه سره تو ویده څه مشکل نه لري و یارانو تجربه کړم مارانو تجربه